دوستانو سلامونه او ښې چارې. نن غواړم تاسو ته په پخلنځي کې یو ډول سلاد د ګلپي جوړ کړم. البته دا خام ګلپي ده خو ډېر خوندور او فایده‌مند سلاد ده. نو د دې لپاره چې شی پکار دي یو دانه هم سپین ګلپي چې ښه پاک سپین وي او ورسره چې ده نوش پیاز او ګشنیز ورته پکار دي او دلته ما راخیستې ده چون اوس یې فصل ده الوبالو مې راخیستې دي که هر رقم یوه میوه که غواړئ تازه میوه تاسې پکې اچولی شئ هغه به تاسو خپله خوښه او دا هم د لمرګلې دانې البته تاسو خپله خوښه لمرګلې دانې ور اچوئ غوزان ور اچوئ بادام او که بیخي هېڅ وچه میوه هم نه ور اچوئ خو څه پکې خوندور راځي او دلته دوستانو تاسې وینئ یو دانه لیمو او یو هم مرچ د فابریکا مرچ چې دا تریخ نه ده او دا هم بادرنګ یو رقم بادرنګونه دي حتما وطن کې شته چې یو رقم ترش دي په اخته کړي لکه د ترشي غوندې دا هم ورته پکار ده او دا هم مایونیز سوسه مایونیز البته که سپکیی لږ څه یو دوه قاشقې ورته پکار ده او دا هم ما راخیستې دي تاسې وینئ زیتون غوړي زیتون غوړي هم په دې ډوډۍ خوړلو قاشقې دوه قاشقې او دا هم تور مرچ د سلاد ته پکار دي او مالګه مرچ مالګه تاسو خپله خوښه چې څومره ور اچوئ او دا هم وچه دنیا ده تازه دنیا هم وچه دنیا هم دواړه ورته پکار دي او لیدونکو دا یو ډول پاکټونکې د سلاد لپاره یو رقم مخصوص پودر دی دلته خوستان او حتما به په وطن کې وي چې دا په سلاد کې چې هر بعضې شیان لري چې سلاد خوندور او ترشوي نو اوس به زه تاسو ته دا ګلپي ګورم په کوچنی به میده کومه او دغه پاڼې هم ورسره میده کوم البته ګلپي ما مینځلی ده پاک سوتره او دا شاوخوا پاڼې هم ورسره ټوله میده کوم او ډېر به میده کوم چون دا خام خوړل کېږي نو باید څه کوچنی یې ښه ده زه چې کله کور کې دا سلاد جوړوم ډېر زیات د ټولو خوښېږي او کم فکر یې دا د ګلپي قورمه خصوصا دا ماشومان ښه په خوند یې نه خوري او فایده یې ډېره ده نو که تاسې دغه رقم سلاد ورته جوړ کړئ مطمئنه یم چې ډېر به وخورئ ګلپي هم دا بیخ لږ غټې په چاړې سړی میده کې نور داسې په لاس باندې میده کوي خو څومره کوچني یې ښه ده په دې شکل کوچني دا خو تاسې وینئ دوستانو ټوله مې داسې میده کړو او دا مې هم وچه دنیا او نوش پیاز ورسره میده کړل تازه دنیا او دا پودر چې دی د سلاد دا هم بسته پاکټ ور اچوم تاسې دا د وینئ او تور مرچ هم تاسو خپله خوښه چې څومره ور اچوئ خو حتما باید پکې وي تور مرچ خوند هم کوي او د پیالې کې مایونیز چې ده 2 ډکې قاشقې اوس به همدا مسالې چې مې دلته ور واچولې دا به په دې مایونیز کې ښه حل کومه او بیا هم وایم مایونیز چې ده 2 غټې قاشقې بادرنګ مې یو څه میده کړه حل کو ټوله به سره ګډ کړو دې سلاد سره چې تاسې یو چپس هم پاخه کوئ یو وخت ډوډۍ راځي وچه دنیا او تور مرچ مالګه پسې ور واچول اوس به سره ګډ کړم په دا الوبالو پسې ور واچوم
لوبالو زه د دې لپاره مرچوبه چې د سپې ښایسته نشي. اکثره په دې سلاد کې وچه میوه چې لږ څه ډېره ښه ده. شکل باندې او بیا هم وایم مایونیز چې تاسو خپله خوښه کوئ ډېروی هم کولی شئ. دوستانو دا هم د ما د نن ورځې سلاد خدای دې چې تاسو خوښه شي او جوړ یې کړئ. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. سبسکرایب لایک هېڅکله هم مه هېروئ.